روغ او جوړ به په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو له پیش جمپ له جم اپلیکیشن یعنی ګیم څخه پیسې ولیږو او څنګه کولی شو هغه کوم کوین چې دي هغه موږ بدل کو کنورټ کو یو ایس ډي ټي ته. په تاسو ته وړاندې هم ویلو چې تاسو هغه ویډیو که نه وي کتلي د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې او ترڅنګ د دغه ویډیو په کمنټ کې هم لینک شته څنګه کولی شو په دغه ګیم کې موږ اکاونټ جوړ کړو او پیسې پکې وګټو. نو ما تاسو لپاره هغه ویډیو هم جوړه کړې دی چینل کې شته دی نو هغه ویډیو هم درسره وګورئ اکاونټونه په دې کې جوړ کړئ. ډېر بهترینه ګیم دی. نن راځم په دې کې درته ښایم چې څنګه کولی شو دغه کوم کوین چې له موږ سره وي دغه کنورټ کړو یو ایس ډي ټي ته. نو دغه ګیم لینک به هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې د ترڅنګ د ویډیو په کمنټ کې به هم وي او زما واتساپ ګروپ کې به هم وي. زما واتساپ ګروپ لینک هم تاسو کتلی شئ په ډسکرپشن او کمنټ دواړو کې. نو تاسو په دوستانو چې کله دغه را ډاونلوډ کړئ اکاونټ مو پکې جوړ کړئ نو اوس موږ څنګه کولی شو دغه کنورټ کو کوم کوین چې موږ سره دي دوستانو تاسو ته به زه اوس هم ښایم چې ما سره تقریبا 15,000 څخه هم زیات کوین دي. ما سره 15,000 کوین دي. څنګه کولی شو دغه کنورټ کو یو ایس ډي ټي ته. راځو دوستانو د دې لپاره موږ خپل ګیم کې په دغه هوم آپشن باندې کلیک اخلو. لاندې هوم آپشن تاسو دوستانو ښکاري. راځو په همدغه هوم آپشن باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې موږ دوستانو کلیک وایسته موږ او ستاسو اوس لږه شیبه انتظار باسو. نو دلته دوستانو موږ د پاس یو بل آپشن راکوي چې هغه دی ایکسچینج. زه به ستاسو ته په ویډیو کې هم وښیم تاسو کتلی شئ دغه ایکسچینج آپشن چې کوم دوستانو تاسو ته ښکاري تاسو به راشئ په همدغه ایکسچینج آپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. کله مو چې دوستانو کلیک ورته وایسته ما سره 15,905 کوین یا سکې راسره دي. دا به څنګه بدلو 10,000 څخه 10 سنټه تقریبا جوړیږي او 1,00,000 څخه یو یو ایس ډي ټي جوړیږي. راځو په دغه مثبت یعنې دغه جمع نشان دوستانو تاسو ته ښکاري په همدې باندې کلیک اخلو. راځو بیا یې کلیک کوو. موږ سره تقریبا تاسو کولی شئ 60,000 بدلې کړئ. 10,000 څخه کم یې نشئ بدلولی او 60,000 13,000 داسې تاسو ایکسچینج کولی شئ. نو دلته موږ ته وایي له دې څخه جوړیږي 0.02 یو ایس ډي ټي. راځو په دغه ایکسچینج باندې کلیک اخلو دوستانو. کلیک مو چې کله په واسطه نو لږه شیبه انتظار باسو دوستانو. تاسو کتلی شئ ایکسچینج سکسسفول شول. زموږ کوین چې دی هغه 15,905 پاتې شول او نوره موږ سره دلته کنورټ شول. زه اوس راځم ستاسو ته ښایم دوستانو راځم دغه ویډرا برخه کې ستاسو ته ښایم چې موږ سره څومره ایس ډي ټي دي. ما سره وړاندې هم دوستانو تقریبا 0.2 ایس ډي ټي او 0.4 شول. نو دوستانو دا چې دا څنګه ویډرا کولی شو نو تاسو ته ویډیو هم اوس ښایم. راځو په ویډرا باندې کلیک اخلو. کله هم ستانو ویډرا باندې کلیک واخلو بیا راځو په دغه ویډرا باندې کلیک اخلو. دوستانو کله مو چې په دغه ویډرا باندې هم کلیک ورته وایستلو موږ ستاسو ته دلته چې وایي چې تاسو کله ویډرا کوئ تاسو سره حتما باید دغه کرنسي چې کومه دغه د 15 درسره وي. که غواړئ 0.10 یو ایس ډي ټي ویډرا کوئ تاسو سره حتما باید 15 درسره وي چې ما سره اوس مهال 40 دی. نو تاسو دوستانو لاړ شئ باینانس یا ټرست والټ هر ځای څخه چې راغلی تاسو به لاړ شئ هلته به تاسو د یو ایس ډي ټي ادرس نه راخلئ تاسو به د پولیګون ادرس راواخلئ. نو دلته راځو په دغه ویډرا باندې کلیک اخلو. نو د پولیګون ادرس به راواخلئ دوستانو او هغه ادرس به تاسو دلته ورکړئ. تاسو به نه د یو ایس ډي ټي ادرس هېڅکله هم نه راخلئ او ایس ډي ټي به نه ویډرا کوئ ځکه چې دغه په پولیګون باندې ویډرا کېږي دغه یو ایس ډي ټي. نو باینانس ته ښه طریقه ده چې کولی شئ باینانس ته هم ویډرا کوئ او باینانس ته یې ولیږئ. نو زه اوس دوستانو راځم او ستاسو ته وړاندې ښیم دا چې زما نیټ یو څه ضعیفه دی نو له همدې وجې نه لږ څه وخت ونیسي. دوستانو نیټ اوس بیخي ضعیفه دی هېڅ هم کار نه کوي. نو زه داسې کوم چې دغه ویډیو همدلته پای ته رسوم. راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو دغه یو ایس ډي ټي ویډرا کړو. نو ثبوت هم درته ښایم دوستانو او څنګه دغه پولیګون ادرس را کاپي کړو له باینانس یا ټرست والټ څخه یا میټاماسک څخه هر ځای څخه را کاپي کړو او دغه ویډرا کړو. نو دغه ټوله طریقه دوستانو تاسو ته ښایم راتلونکي ویډیو کې. نو تاسو هېڅکله هم ویډیو مه سکپ کوئ او دا راتلونکي ویډیو هم تر سره وګورئ دوستانو تر هغې زموږ چینل وڅارئ. نو بیا هم در څخه بښنه غواړم ځکه چې دلته اوس کار نه کوي نیټ یو څه ضعیفه دی نن شبکې خرابې دي دلته سم کار نه کوي. نو همدې وجې نه زه راځم راتلونکي ویډیو کې ستاسو ته ښایم چې څنګه موږ دغه ویډرا کوو او دغه خپل والټ باینانس ته یا څنګه ټرست والټ یا میټاماسک یا نورو والټونو ته ولیږو. نو دغه